په یو کلي کې اندینه مې هلک اوسېدو. هر ټایم خوشحاله او په توپونو زندګي تېروله. یوه ورځ علي ته راواخیستلو او ځنګل ته لاړ چې لرې کټ کړي او کور ته یې بیا په بازار کې خرڅ کړي. د ډېر مزل نه پس علي په یوه ګټه کېناست او تبر یې راواخیستو او تبر یې د لاس نه وغورځېد او اوبو ته پرېوتو. هغه ډېر زیات خفه شو او په ژړا یې سر شو او سم ډېر یې وژړل. په دې کې یو پرې راغله او علي ته وایي ولې خپای. نو علي ورته وویل چې زما تبر اوبو ته وغورځېد. پرې چې دا خبره واورېده نو یو دوه درې هوپې یې په اوبو کې ووهلې او علي له خپل تبر راواخیستلو. نو علي ورته وایي دا خو زما تبر نه دی، دا خو د سرو زرو تبر دی او دا زما نه دی، ځکه چې زه همیشه رښتیا وایم. پرې بیا لاړه او د اوبو نه یې یو بل تبر راواخیستلو او علي له یې علي ورته وویل دا زما تبر دی، دغسې د ما فکر. نو فري والا هغه دواړه تبرونه په انعام کې ورکړل او یو ورسره خپل شو او ډېر زیات خوشحاله شو او را روان. او هغه په ښکلي انداز سره په مزه را روان و او کور طرف ته راتلو او ډېر زیات خوشحاله و او تبر به یې د ځان سره راکو. داسې نورو ښکلو او ښایسته کیسو دپاره زموږ ایچوا انیمیشن چینل سبسکرایب کړئ. وسلام.